بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه سید جمال الدین، تاسو ګورئ ای جی ایچ افیکټ چینل. په دې ویډیو کې موږ ان شاء الله د بایننس څلورم پارت ته ځو. څلورم پارت کې موږ د بایننس باقي مانده کوم آپشن چې پاتې هغه باندې ډیسکشن کوو. هغه تاسو ته ایکسپلین کوو چې اساسه کار کوي، څنګه د هغې څه فائدې څه شی دي او هغې نه استفاده څنګه وشي. راځو ګوګل ته چیک کوو، بایننس ټایپ کوو، بایننس هم ټایپ کې سرچ کوو، سرچ هم کې دلته موږ سره بایننس راوړو. بایننس چې راوړي موږ سره دا رقم انټرفیس راوړي. انټرفیس اصل کې د ډیشبورډ راوړي. صحیح شو. ډیشبورډ ځکه موږ سره اوورویو مخکې موږ کړی وه، نو دلته موږ سره ډیشبورډ راوړي. ډیشبورډ دلته موږ سره واخلو فیک دا رقم ډیشبورډ موږ سره زموږ ډیټیل مکمل موږ سره اماونټ شته نشته، دلته یې ښیي زیرو که نه زیرو دلته او کوي دلته موږ سره اماونټ ښیي. اوس موږ سره اماونټ شته، دلته اماونټ راځي، لاندې زموږ کرنسیانې راځي چې کومې کرنسیانې موږ فیوریټ دي او کومې کرنسیانې موږ غواړو چې موږ وګورو. نو دلته موږ سره چیک کېږي کرنسیانې مطلب کریپټو کرنسیانې. صحیح شو. دا وګوره دلته په دې دا لیکچر کې موږ دا شیونه موږ په تېرو لیکچرو کې ایکسپلین کړي دي. صحیح شو. دا د خلکو اکاونټونه دي په دې کې چې تاسو دې نه مشوره اخیستی شئ یا د دوی تعقیبولی شئ. صحیح شو. فالو مالو ورسره وکړئ همته ورسره لکه څنګه چې فیسبوک یا انسټاګرام یا ټویټر کې یا مطلب په دغې کې انسټاګرام کې تاسو فالو کوئ، نو دا شان تاسو دلته هم فالو کولی شئ. صحیح شو. راځو موږ چېرته راځو؟ اسیټ ته راځو. اسیټ کې موږ اوورویو شوې ده، اوورویو موږ تېر لیکچر کې کړي. سپاټ ته راځو. سپاټ ډېر مهمه دی. موږ سپاټ ولې مهمه دی؟ سپاټ موږ څوک ټریډینګ په بایننس کې کوي، هم ټریډینګ لپاره سپاټ دی، هم چې دی پیسې لیږي رالیږي هم سپاټ دی. او داسې ووایه چې بس د بایننس زړه چې دی هغه سپاټ دی. صحیح شو. او زموږ تاسو دپاره هم د اهمیت لري. ولې اهمیت لري؟ چې د اسلام د نګاه نه هم نور اکاونټو کې کار کول څه دی، نور اکاونټو کې یعنې خاص کر فیوچر کې آپشن کې دې کې کار کول د اسلام نګاه نه هم صحیح نه دي، ښه نه دي. نو د لپاره موږ دغه کوو. ښه، بله خبره ما ته مخکې کړې وه چې اوورویو کې موږ ټوټل اماونټ ښیي چې څومره پیسې زموږ په مارجن کې، فیوچر کې، آپشن کې، فنډینګ کې څومره پرتې دي، هر ځای کې پرتې دي، هغه ټوټل اوورویو کې موږ داخل ده. به بیا هم درته اګزامپل کې وښیم. اوس موږ سره 209 سپاټ کې وښودی که نه، او دلته موږ سره اوورویو کې پوره څو دي، دلته اوس راځي 170 دی ما بخیل 170. نیټ لږ ذره سلووال دی وجې لږ وخت نیسي، بخښنې سره ویډیو دې وجې لږ اوږدېږي. که تاسو ته لږ ویډیو سلو ښکاري نو تاسو کوشش وکړئ چې هغه ویډیو چې ده 1x او 1.5x یا 2x کې ولګوئ. صحیح شو. ښه، دلته ګوره 170 اوورویو موږ سره ټوټل څومره پیسې چې لږې لږې هر ځای کې پرتې دي ټوټل دلته موږ داخلي. تا سره څو پیسې ټوټل دي. خو سپاټ کې موږ سره چې سپاټ کې موږ سره 100 روپۍ دي، سپاټ کې صرف هماغه ښیي. نو هغه به موږ ټرانسفر کوی شو دې ته، دې نه مالته کوی شو. به انشاءالله راتلونکي خیر وایو چې څنګه لیږو رالیږو یو بل ته. سپاټ نه فنډینګ ته څنګه لیږو، فنډینګ نه دې ته څنګه رالیږو، او فنډینګ ته ولې پیسې راځي، سپاټ ته ولې نه راځي، سپاټ ته چې کوم پیسې راځي فنډینګ ته ولې نه راځي. نو دغه دې باندې انشاءالله پوهېږو. دا سلو دغه لیکچرو کې انشاءالله کلیر کوو. صحیح شو. ښه، دلته اوس ګوره هغه نور ځینو کې چې موږ سره ډیپوزیټ او ویډرا آپشن وي هغه دومره فایده بنې نه وي، خو دې کې موږ سره ډیپوزیټ او ویډرا ډېر مهمه دی، ځکه چې د ډیپوزیټ او ویډرا په تھرو باندې موږ سره سپاټ کې کولی شو چې پیسې مثال راولېږو د یو بل چا نه او پیسې ورولېږو. ښه، اوس راځو اول به دا بیسک شي نه ووایو، بیا به دلته آپشن ته ورشو، بیا به هلته زه ته دننه ډیپوزیټ او ویډرا هم لږ زر ایکسپلین کړم. ښه، سپاټ ته راځو. ګوره سپاټ کې موږ سره کرنسي نشي. ښه، اوس زه درته لږ زره سپاټ ایکسپلین کړم، لږ زره تاسو د سپاټ څوک نه پوهېږي سپاټ پوه شئ. سپاټ هغه کار دی یا هغه کاروبار دی یا هغه ټریډینګ سټیج دی چې موږ هر یو جنس په ډېرو وړو وړو زرو حصو باندې الو. صحیح شو. یو دا تعریفي دی. بل دا دی سپاټ خپله وړو حصو ته اغوستو ته وایي، او بل مطلب یې دا دی د سپاټ کې سپاټ مطلب څه دی چې ماته د زړه دی د بایننس. موږ سپاټ چې دی کرنټ حساب سره کرنټ ریټ کې بای سیل هر څه کوو، سودا خرڅو سودا الو
دا ټول موږ په کرنٹ حساب کې حلو مطلب اوس مهال چې سره روان دي انالایز کو ورسره کو اوس کو لکه فیوچر کې خود راتلونکي کې مارکیټ لا حالت تل نه حالت مثال مطلب فیوچر آینده په حساب سره موږ انالایز کو چې د تاسو یو ټچ کې نو زما ټریډ به دومره شي ما دغه آپشن هم دا شان دي هغه د فیوچر سره تړاو لري نو سپاٹ چې آن د سپاٹ هغه وی کنه آن د سپاٹ نو سپاٹ چې په هغه وخت باندې یعنی په آن د ټایم باندې چې کېږي موږ ټریډ کوو نو سپاٹ اسلام د نگاه هم سي دي او موږ تاسو چې بایننس کې ټریډ کوو نو کوشش کوو چې سپاٹ کې وکړو او بل سپاٹ خو بیا دا چې تاوان هم غټ نه دی تاوان هم نه وړو کې تاوان می او غټي او غټه ماشاءالله خدا خو مطلب غټو تاوان دواړه نارمل دي خاص کر تاوان دي نسبتا د فیوچر آپشن نه ډیر کم دی صحیح شو ځکه چې فیوچر آپشن کې آتا ته هغه ټریډ هم لګي او آینده باندې مثال په فیوچر باندې ته مثال ټریډ لګي نو هغه اسلام میګان هم سینه دی او خطرناک هم دی صحیح شو ریسک هم دی غټ لاس هم درکوي شي نو بهتر تاسو ټول لپاره سپورت دی صحیح شو سپورت ترازی سپورت کې کار کوي هر شي چې کوي دي کې کوي شي اول هم دا ګور د موږ ټول سپورت کې څومره کرنسي نه پی ار سي ټول کې دا تاسو کو فیوچر کې کوم څه نو کار کوي آپشن کې هغه ټول کې دلته کوي شي خو موږ راځو مثال بیتکوین کې سودا کوو صحیح شي کو بیتکوین کې سودا کوو دلته راځو بیتکوین ترازو از بیتکوین اگزامپل بدر کوم مثال تاسو هر شي کې غواړئ سودا وکړئ مثال د سره چې سولانه هم شته هر څه شته صحیح ده ګوره ترازو دا تاسو دا دلته سلیکټ کړئ په پروانه کې او که په دغه کې سلیکټ کړئ مثال په عام ډیشبورډ کې چې موږ سره کومه کرنسي نه هلته سلیکټ کړئ تاسو چارت عمل ته وړي او تاسو سپاٹ تاسو ټریډ کولای شئ دلته راځو ګمرا وخت ټریډ لیکل شوی ټریډ هم چې کلیک کړئ نو تاسو به شي کې ټریډ ساحه ته دا بوزي یعنی کوم چې د بای او سیل کوي شي ته अब हम लोग معمولی ایکسپلین کو به بخیر وخت سره به په بل لیکچر کې شو یا سټپ بای سټپ شو ان شاء الله هغه بیا ډیپ ایکسپلین کو اوس بل تر شو او دلته موږ سره چیر اوړي او دلته موږ سره یو پلیټ فارم اصلي دلته دی او اصلي کار ټول دلته کې په بایننس کې ټریډینګ سو کوي نو ټول کار دلته دی صحیح شو اندی جنا شارټ کې موږ کوي چې بل پیر راوړو بل مثال بل کوین راوړو بل مثال کرپټو کرنسی بل راوړو هغه هم دي جنا څه کوي شو چارت هم دي کوي شو هغه مطلب اپ او ډاون د ورځې مهال کې د ورځې های د ورځې لو او د ارسه موږ دلته کوي شو صحیح شو ښه دلته راځو دلته د سلو چارت کولاویږي دا چارت موږ سره tradingview.com سره اٹیچ دی دلته کوریجنل هو د خپل اوریجنل چارت هم سره tradingview.com سره اٹیچ دی خدای بد نه دی نو دلته موږ سره ښه دا چارت لږ کولاو شي بخښنه سره دلته تاسو ګورو دلته موږ تاسو راځو ګوره دلته موږ سره کم پیر دی بیتکوین دی صحیح شو موږ سره چې د بیتکوین دی بی ټی سی پر یو ایس ډی ټی باندې یعنی مطلب یو ایس ډی ټی کرنسی باندې موږ بیتکوین تبادله کوو یا الوی ښه دلته راځو موږ سره دلته که تاسو بای کوئ نو بای اپشن دلته دی نه مطلب دا پورشن چې دی یعنی دا پارت چې دی دا ټول د بای دی دلته څومره چې لیکل موږ ورسره کوو دلته بای وهو بیا مطلب دلته دا ایډیټینګ څومره کوو دا دی بای مربوط راځي یعنی مطلب که دا کار دلته وکړو اماونټ دلته واچو نو هغه د زمونږ سودا کیږي او بای کیږي او په دې پورشن کې چې کومه دی موږ سره دلته چې اماونټ لیکو نمبر لیکو هر څه چې لیکو موږ سره په سیل حسابېږي یعنی سیل چې مارکیټ به ډاون ځي موږ ته پروفیټ راکوي صحیح شو ښه دلته څنګه اماونټ ورکوو دلته بس اماونټ همدا دی مطلب څومره بیټکوین تا سره دی بیټکوین څه پته نه لګي ښه بیټکوین چې تا سره څومره دی یو ایس ډي ټي به کو یو ایس ډي ټي مثال ما سره دی یو سل اویا زه وایم چې شل وکړو صحیح شو نو شل شو او دلته بیټکوین باندې خپل کنورټ کې او ټي پی سټاپ لاس کور کوي دا ټیک مارک کوي ټي پی سټاپ لاس هم دلته تاسو سیټ کوي شي لیمیټ ورته جوړ کړئ هر څومره تاسو ټي پی سټاپ لاس ځان ته جوړوي دا مهمه دی دا کوي دا چې کوم مثال کې تاسو انالایز غلط وخیږي نو وړو کې حد لاس وکړي او که چیرې انالایز هم صحیح وخیږي بس نارمل پروفیټ والی ځکه چې مارکیټ کله کله ښه ډېر پروفیټ ته ځي خو شته د خیال نه مارکیټ واپس تاوان ته راشي نو تاوان کې به ته باندې دا کې هغه ریسک نه مخې نو دې خاطر سټاپ لاس دا ورکوي ولر د ته چې دا ارس کې د تا ته کیلکولیټ کیږي دومره فیس پتا راځي دومره تا بای وکي دومره تعالی
او اویلیبل تاسو سره 100 روپۍ اوس پرتې دي او 99.08 شي پرتې دي دا تاسو سره ټوټل دي. نو دلته موږ هر څه چې کوو دلته به ډایرکټ بای وهو ستا سودا به وشي. دلته همدا رقم فکس باندې رقم دلته مثال کوو موږ شل دلته کوو دلته مثال هغه د اکاونټ شو ډایرکټ سټاپ لاس او ټي پی دا بس هماغلته چې کوم عدد دی مثال موږ سره اوس څو چلیږي اوس مارکیټ موږ سره چلیږي دلته چارت دی خو دا چارت اوس چې راښکاره کړي لکه چې نیټ لږ ځله دلته لږ سلو ځان کوي دا چارت د دې چارت هسې دومره ضرور نه اهمیت نه لري. دا tradingview.com چارت تاسو tradingview کې ګورئ بیټکوین راواړوئ هغې کې تاسو ته همدغه چارت ښیي دلته تاسو وړوکي هم ښیي او داسې خوندور نه دی خو مطلب چارت دی مثال اوس موږ سره کرنټ ریټ چلیږي دا دلته شته دی 58,425 کې نو زه به ورکړم مثال سټاپ لاس ورکوم 58,500 به ورکړم سټاپ لاس مثال ورکوم 58,000 او مثال 600 دا بای دی که نه او دلته سره صحیح دی 0.00 وکړو صحیح ده دلته موږ سره پرسنټیج باندې خپله وړي دلته ښه او دا سټاپ لاس ورکوو مثال 58,300 صحیح شو ښه 58,480 دلته موږ غلط کې لګی چې 58,600 وکړو داسې اوس صحیح شو نو دلته ګوره موږ سره که لاس کېږي نو موږ 0.6% دی او دلته پروفیټ کوو لاس کوو 0.05 او پروفیټ 0.15 یعنې مطلب پروفیټ زیات کوو لاس که کوو لږ کم کوو صحیح شو نو دا چې شو دا موږ سره یو لیمیټډ پورشن شو او دلته مثال موږ لیمیټ ورکوو ټریګر دا د بندېدو ځای ورکړي او لیمیټ ورکوو مثال 58,700 صحیح شو دا موږ یو خاص لیمیټ ورکړي مثال دغه دا یو ټارګټ شو دا یو ټارګټ شو مثال دا هم ټارګټ شو دا د ګټې ټارګټ شو دا دواړه چې دی خاص کر دا یو دا سټاپ لاس ټارګټ دی صحیح شو همدې کې دلته هم تاسو دا کولی شئ هلته هم کولی شئ صحیح شو کولی شئ نه سټاپ لاس ټي پي نه ورکوم دا داسې ټیک مارک ایسته کړه او ډایرکټ یې بای کړه بس خبره به خلاص شي بای به شي او کولی چې زه سیل کوم نو دلته به ټیک مارک مه وهه ډایرکټ بس اماونټ ورکړه ډایرکټ یې هلته کالکولیټ کېږي خپله بس دلته وګوره 0.015 سنټ یا یو اس ډي ټي او مطلب اصل کې شل یو اس ډي ټي به ستا شي سیل کې باندې شي بیا به چې کله سودا وکړي نو هغه به ستا دلته څه کې کالکولیټ کېږي په دې کې به تاسو ته ښیي چې څومره دی پروفیټ وکړي کمپیر دی کم ټایپ دی سودا کړي بای دی کړی که سیل دی کړی کم سایډ ته روان دی اپ ډاون روان دی پرایس یې څه دی اوس مهال اماونټ 100 روپو سودا دی کړی مطلب موږ شل کړل د شل بیا ښیي دې لاندې ځي کې اماونټ پر آیسبرګ آرډر مطلب اډر د څو کې لګول خپل یو اماونټ دلته تا ته کاونټ کوي فیلډ کم فیلډ سره مثال کم فیلډ د یو کوانټیټي ښیي خاص کر که دا ایوریج چې راوباسي دا ایوریج چې دی دا هلته هم درته ښیي بیا او ټوټل 100 روپۍ مثال ستا پروفیټ او لاس روان دی مثال دلته ټریګر کنډیشن د چې کوم یو ښیي ټریګر کنډیشن هماغه دغې ته وایي یعنې سټاپ لاس ته وایي صحیح شو همدا رقم دا آپشن هم او سټاپ لاس او ټي پی دلته هم تا ته آپشن کې ښیي صحیح شو او دلته کوی چې واپس ټول کینسل کړي ګوره کینسل آل سوداګانې ډېرې کړي نو کینسل آل ټول سوداګانې به په یو ځای باندې چې که ګټه کې که تاوان کې او که یو باندې د کراس راځي بس هغه بندوه یا رایټ کلیک کوه کلوز کوه خبره خلاص دا سودا به بندېږي صحیح شو که بای دې کړی سیل کېږي به که سیل دې کړی مثال بل کس به بای کوي بیا صحیح شو نو دا یو الګوریدم سیسټم دی ښه او داسې شی دی دې سیټ ته دا سیټ ته چې دی دا د ورځې لوز دی او دا د ورځې های دی مطلب شین کې های د سور کلر کې لوز دی صحیح شو په دې کې د مارکیټ ټریډز درته ښیي چې دا په کوم حالاتو کې مارکیټ روان دی دیز کې چې دیز کې موږ سره دا د ویزیټي مربوطه څومره پیرس دي چې عادل د ښیي درته
دا کدا و مثال د اف डी یو اس डी په نوم باندې کمپیر چې دا د خي نو دا ټول کټګوري نه دي ګروپس دي تاسو کوي شي خو دې کې تاسو کوم وای دا خاص معنا نه ورکه ما مین کرنسیانو کې ښکارو کې خو خو دومره پوه شي چې دا شاید ګروپس دي ګروپس کرا پیر سره ټچ دي پیر مطلب دو پیر سره د سره د کوم نمونه دي د سره مثال یو اس डी टी دا یو اس डी टी سره نور پیر ټچ دي ګول لیکلګه ACH/USDT ACE/USDT دا رقم پیرز دلته جوړ شوی نو کوم یو خوښیږي چې ټریډ کولای شي حاصل درازو نور دیس کې چینل شل د کرنسی نوم دی مطلب کرنٹ حساب دی چې څو کې روان دی ریټ دا سونه تبادله کړي نن پوزټیو ورته لري بر اشاریه 3.3% او 428 ریټرن فیصدي ریټرن ورکړی دی نن ورځ سړي ساتو کې هاي سو لګولې 55580 چې اوس راکړه شوی دی لیول نه سړي ساتو کې لوی سونه لګو 55211 د لو لګول چې ولیوم چې جوړ کړی دا یو همدار کم مثال ولیوم یو اس डी टी په حساب سره چې جوړ کړی دا یو دا دواړه یو شی خو مطلب هغه دی بیت کوین په حساب خي او دا دی یو اس डी टी په نمبر خي دی بیت کوین پر ریټ او د یو اس डी टी په شکل یې پیسو باندې صحیح شو ټوکن دا د وسایت دلته خیدا ته چې چا نه اغسته ټوکن حساب دی یعنی مطلب دا خو چې اغستل کیږي بای او سل کیږي دا خو کس معلومی دا اوس عمومي انټرنیشنل کمپنی ده ها دلته راځو عربو کې بس خاص نشته ده دلته راځو انفو ته انفو مطلب ګوره چارت خو چارت راکولاویږي انفو مطلب د همدې بیت کوین باره کې بیت کوین پر یو اس डी टी باندې د باره کې تاسو ته معلومات درکړي څه شو انفو درکړي معلومات درکړي شه دی بیت کوین څنګه دی د څه دی واسه دی ګولتا ټول معلومات درکړي ټریډینګ ډیټا درکړي څو ټریډینګ کوي ټریډینګ مطلب ډیټا خلک کوي خلک درکړي چې خلک څه کوي عموما دا ګوره خلک لارج اماونت خلک چې دی بای کوي همدا شانتي میډیم بای کوي سمال بای کوي بای ډیر کوي او سیل اماونت خي سیل څومره خلک کوي ګراف په شکل هم درخي دا چې خي ټول د بیت کوین د کوم کرنسی د ماغي بار کې دا ډیټیل ورکي ټریډینګ انالایسس د چا د انالایز د خپل د بایننس د خوانه چې کوم انالایز شوی هغه درته خي د بیت کوین واره کې ګورل ته ټول خودلې دي سکوير چې د سکوير ته خي سکوير مطلب همدغه سلور زولي حساب سره انالایز کړي دا مې انالایز ته نو هغه د شکی شو کوي خي ها دلته دراشي مګزن سلو شو ویټ ورته ورکما نو مطلب اوورال چې دی اوورال د پلیټ فارم کې دلته موږ سره مهم چې دی اندازې دی چې مطلب څو ټریډینګ کوي ټریډینګ څو کې هغه لپاره مهم چې دی هغه اندازې دی نو دې کې څه چې نم چې وګورم دا اندازې مهم هم دي کوم چې بعض شي نه مته اضافه هم پکې ویلې مطلب دا چې دا شي نو اسپانه نه کې دا انفو سیدا یا ټریډینګ ډیټا سیدا انالایز شي نو خاص ضرور نه دي دا بس ما دا ډیټیل سکوير شکل کې بیل لګای جوړ کې دلته دا غټاویم شي است که دا ضرور نه دی ښه نو درازو واپس چارت سه شو نو دا پورشن ټول وشو سیدا ها ورته وای چې زه مثال واپس چارت نه وزم زه چې مثال یو بل پیر کې مثال زما په نظر یو بل پیر هم دی هغه مثال ښه کار کوي شي هغه زه مثال سولانا دا دی دلته سر ته سولانا ما سرچ کړو سولانا پر یو اس डी टी باندې دا خراجي یو اس डी टी باندې سې شو پر یو اس डी टी باندې په کلیک کې تا ته به د بیت کوین چارت است شي ار سبست شي او تا ته به سولانا سیستم ار سره وړي دا ولته دینوم ته ګورئ تاسو چې دلته کوم نومې پوښي دا ټول مربوطه خبرې دا ټول ارڅ ډیټیل او ډیټا او بای سیل کې دا ټول د چا مربوط شو دا ټول د دې پیرس مربوط شو چې دلته موږ سره دی سولانا یو اس डी टी باندې دي صحیح شو دلته ګورو ټول ډیټا دلته تاسو ته خي بای سیل اپ ډاون های لو دا ټول چې د چا مربوط دلته کوم ټریډونه کړي چې کړي دا خو ټول لپاره دا یو ځای ده دا د پاره پیر کې کړي ټول هم دلته تا ته خي کوو دی کې وګي قبل کې کړي بلکې کړي ټول دلته خي دلته او دغه چې کومه د ګول د دې چارت دلته سي راغې ابل چارت لګ زره لوډي کولو دې چارت دې کې ته انالایز کوي شي دا ولته سره پلی سټریټجی نه دي د دې نه بندویم شو دي کې ګورل تر ازو کبي خي کراس کې مثال دلته ودرېګم لګ زره دا کبي خي کراس کې ویم شي مثال دا سټریټجی او کوي چې سترګې په پټه کې مثال استېکا سې شو دا بلم بندوما چې ډېر مثال غند جوړ کړي ډېر زیاته دا غي نیولې دا بلم شو
نو ګوره سه بیا ولین پاتې مې کې صحیح شو دا ستاسو خو ټول پرې دی نه پرې دی بل سایډ جی اپلای کوي دی جی نه اپلای کوي شو ډایرکټ ټریډینګ یو تم راشي دلته لږ زره سلو کنیټ هم خې نو پروانه کې او کله سلو کېږي نو بیا ډایرکټ ګوګل دراشه tradingyou.com ولیکئ زه ورته ولیکم صرف ټریډینګ ګوره ټریډینګ چې ولیکئ دا ډېر مشهور دی خپل راځي صحیح شو دا چې کلیک کړئ په دې کې دلته چې راغلی د لیکل چارت ګوره د نوم لاندې سیټ ته چارت لیکل شوی چارت باندې وس کلیک کړئ چارت ورته راکولاو شي صحیح شو نو هغه دومره ضرور نه دی هغه تاسو ته انشاءالله تېر لیکچرو کې ما په tradingyou.com باندې موبایل کمپیوټر هر څه کې درته لارې خود تېر لیکچرونه سره بیا وګورئ ښه دلته راځو د نور خرڅه باندې انشاءالله پوهېدئ چې یو څو خبرې پاتې ده به وکړو نور به لیکچر ختم کړو ګوره دلته اوپن آرډر چې کوم آرډرونه زموږ سره اوپن یې موږ سره روان دي دلته ما ورته ویلې چې موږ سوداګانې کمې کړي دلته روان دي بای سیلي هغه ټول دلته په اوپن آرډر کې ښیي او آرډر هیسټري مطلب هماغه آرډرونه یا سوداګانې چې موږ بندي کړي که ګټې که تاوانې تا دلته آرډر هیسټري کې ښیي دې ځکه دلته موږ شاید موږ سره هیسټري لږ وښیي ځکه چې موږ مخکې سوداګانې کړې وې دې کې نو شاید هیسټري وښیي خو ډیټ شاته دی ډیټ به زه ګوره یو ورځ ده ښیي د ورځې په حساب سره نو زه 3 میاشتې به راوړم چې څه وایي شاید 3 میاشتو کې یو څه ډیټا به وي 3 میاشتو کې هم نشته دی نو زه دا به د 2040 سټارټ نه وی کوسې ده 2040 سټارټ نه وی کو دا دلته چې کوم تاسو مخکې شاته وړئ هغه به مطلب دی اپریل شو مارچ فبر دا خو 2025 ته لاړه ښایي دې باندې چې دی کال بدلېږي او په دې باندې چې دی صرف میاشتې مخکې شاته ځي نو زه به د جنوري به زه سرچ کړم جنوري دا سرچ ووهي دلته به موږ سره ډیټا شي سرچ کړي لږ زره ځان سلو کوي مطلب دا چې آرډر هیسټري چې دا عموما چې کومې سوداګانې موږ کړي بندي کړي ما دلته تاسو ته ښیي صحیح شو یعنې د زړه ډیټا راته ښیي تاسو څومره سوداګانې کړي څومره پرافټ څومره لاس ته کړی دلته ټوټل هم درته لاندې ښیي راځو ټریډ هیسټري ته ټریډ یعنې مطلب د آرډر هیسټري یعنې مطلب کوم آرډرونه چې موږ لګولي ټریډ چې کوم ټریډونه موږ لګولي دي هغه ټریډ صرف درته ښیي یعنې دا یو شی دواړه فرق نه کوي هغې کې ته اماونټ ښیي یعنې څومره آرډرس موږ لګولي څومره اماونټ باندې پیسې موږ لګولي او دلته چې دی ټریډ هیسټري ښیي یعنې مطلب څومره ټریډونه موږ لګولي صحیح شو فنډس ته راځو فنډس کې موږ سره فنډس بیا ټوټل اماونټ ښیي څومره پیسې موږ بندي کړي دي ګوره $109 موږ دلته اوس موږ سره پاسپورټ کې پرتې دي فنډس کې او ګریډ آرډر چې دی دا هم همدا رقم د آرډرس یو ډول دی چې دلته تک ګریډس آرډر کړي وي نو هغه هم دلته تاسو ته شی کوي شو کوي په دې آپشن کې په دې پورشن کې صحیح شو دلته هم تاسو ګورئ هیسټري د دې خپله یو ګریډ آرډر چې دی دا یو بیل شکل دی ټریډینګ دی دا ضرور موږ دپاره نه دی خو صرف نور پوه شئ دلته موږ سره هیسټري ښیي صحیح شو نو راځو واپس بیک ته نور انشاءالله دې کې څه نه دي پاتې نو بیا به انشاءالله بل لیکچر کې د چارټ انفو دا هم وشوه دلته بره تاسو ته د همدې کرنسۍ ډیټیل درکوي او دې کې موږ سره نوم ورکوو دا موږ سره کرنسۍ نه دي سټار والا دلته کوو سټار چې کوو دا موږ سره فیوریټ لیست ته ځي دلته څنګه سټار چې دی فیوریټ لیست ته ځي یعنې مطلب د خوښې لیست ته ځي هغه بیا ډیشبورډ ته چې ځو موږ سره به همدا پیر ساته لیست شوي وي چې کوم موږ سټار کوو کوم چې مو خوښېږي سټار کوئ صحیح شو یعنې کوم کې چې تاسو اکثریت ټریډ کوئ هغه ځان سره سټار کړئ چې بیا اسانه وي درته ډیشبورډ ته چې ځئ مخکې ته به ډایرکټ درته راځي صحیح شو نو انشاءالله چې دا نننی لیکچر به انشاءالله پوه شوي وئ بیا هم څه پوښتنه یې کوه ازادانه تپوس کمنټ باکس کولی شئ وټساپ نمبر باندې کولی شئ موږ کوشش کوو چې تاسو پوښتنو ته ازادانه او زر جواب درکړو ستاسو مشکل په اسانۍ او زر حل شي بیا هم در بلې ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته